الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قرآن لدنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. په تیر درسونو کې او په تیر درس کې موږ تاسو د ایمانیاتو په اړه خبره وکړه چې ایمان شپږ ارکان لري. په دې شپږ ارکانو کې تر ټولو مهمترین رکن چې کوم یو دی هغه ایمان بالله دی، په الله باندې ایمان لرل. او د ایمان نه موږ تاسو مخکې بار دا خبره تکرار کړه چې د ایمان نه مطلب اصلي معرفت او شناخت دی. ایمان دا معنی چې موږ تاسو خپل رب او خپل خالق وپېژنو، چې کله وپېژنو بس د ایمان مسله به حل کېږي سړي ته. نو ځکه په تیرو درسونو کې موږ دا مسله په تفصیل سره ویلې چې الله پاک شناخت په باره کې موږ څه صفات بیان کړل. هغه صفاتو په نتیجه کې موږ او تاسو د الله پاک معرفت په اسانه حاصلولی شو. تیر درس کې دې نه مخکې درس چې کوم یو هغه موږ په دې کې ویلې چې په ایمان کې پنځمه خبره دا وه چې د الله پاک سره موږ او تاسو مینه او محبت ولرو. دویم دا چې د هغه نه همیشه امید ولرو، همیشه امیدوار چې الله پاک غفور رحیم ذات دی، مهربانه دی، زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، موږ یې پیدا کړي. د مور او پلار نه ډېر الله پاک زیات ګران دی، مهربانه دی. نو چې کله داسې حالت وي نو الله پاک نه همیشه امید ساتل پکار دي. خو د دې پخوا کې یو خبره بله مې چې الله پاک نه ویره ساتل هم پکار دي. داسې یو بېادبي رانه ونه شي کله کله د مور او پلار یا د استاد په مقابل کې د انسان نه داسې یو خبره وځي هغه مهربان استاد او مور او پلار کله بس سړی رسار کې وی دربئ وی ډبئ. ځکه وجه دا چې دنه داسې یو عمل یو خبره ترې نه وځي چې هغه د مور او پلار هغه سره د محبت او صلح ختمه شي. نو کله داسې کار د انسان نه ونه شي چې الله پاک په موږ باندې په غضب شي، په قهر شي، په غصه شي، او په ځای د دې چې هغه مینه او محبت کومي هغه سر وخوري ایسته بلې خواته لاړ شي. نو ځکه دا خبره ډېره مهمه ده په ایمانیاتو کې چې د خپل محبوب الله سره، د خپل اصلي خالق سره او مالک سره او رازق سره موږ تاسو مینه او محبت دي او د هغه نه امید وساتو همیشه، خو په خوا کې ویره هم ساتو. موږ مخکې درس کې دا ولوستل چې د مینې او محبت اثر دا دی چې کله د خپل خالق سره د انسان مینه او محبت پیدا شي نو بیا هر قسم سخت کار چې په ده باندې راځي، هر قسم تکلیف، عبادت، سختی او مشکلات، تکلیفونه، لوږه، تنده، زندانونه، وهل ټکول، د وطن پرېښودل، د اولاد د منځه تلل، د مال د منځه تلل، زندګي د منځه تلل، د ده په غاړه باندې چاړه راکش کول او د خپل سر ورکول د ده په لار کې، دا بیا سړي ته اسانه وي بلکې ده ته خوند ورکوي ځکه چې هغه د خپل محبوب په لاره کې د هر شي ته اماده وي. نو مجازي محبت کې چې انسان دومره غرق شي چې هغه په دې نه پوهېږي د خپل ځان، خپل مال، خپل هر څه ته نه قربان کړي، وخت هم قربان کړي، سبق هم قربان کړي، په ګلتم ته نه قربان کړي، هر څه په دا مجازي محبت کې داسې منځ ته راځي. نو چې کله حقیقي مالک او خالق او رازق سره د انسان محبت پیدا شي نو معنا دا شو چې بیا به دا شیان شي. نو ځکه د محبت اثر د انسان په اعمالو کې ډېر زیات دی. چې کله محبت پیدا شو بیا د محبوب په خاطر باندې خپل هر څه سړی قرباني. ځکه ما مخکې مثال وستلو چې د ابراهیم علیه السلام په باره کې په دې کتابونو کې یو واقع راځي چې یو ځل ابراهیم علیه السلام ته یو سړی، یو مسافر راغی، ورته ویلې چې ما ته د خدای او د الله په خاطر باندې ما ته یو څاروی راکړه، یو حیوان یا یو پسه راکړه. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویلې چې زه ننوځه دې رمې ته چې هر یو څاروی او هر یو مال دې خوښ شو در سره ویخله. ویلې دا سړی لاړو بهترین یو پسه یې ځان ته خوښ کړ، ټولو کې چاغ او ډېر ښایسته و، ځان سره روان کړ. ابراهیم علیه السلام خپله ورته اواز کوي دلته راشه بیا راوګرځه. نو چې کله راغی وایي تا د چا په نامه باندې د ما نه غوښتنه وکړه، چا په نامه دې ما نه غوښته؟ وایي چې د الله په نامه. وایي چې الله نوم یې ورته واخیست، ورته وایي چې ننوځه یو بل هم واخله. نو سړی لاړو، یو بل ډېر ښایسته پسه یې هغه یې ځان سره بوتلو. نو چې لږ وړاندې لاړو بیا اواز ورته کوي دلته راشه. وایي چې تا د چا په نامه د ما نه غوښتنه کوله؟ ویلې چې د الله په نامه باندې. ویلې ښه لاړ شه ننوځه. نو همدا کیسه هغه به د الله نوم اخیستو، ابراهیم علیه السلام به شی ورکولو. وجه دا و چې د ابراهیم علیه السلام محبت د الله پاک سره و. یو بله واقعه مفسرینو حتی راخیستې ده، ویلې چې د یوسف او د زلیخا دا محبت مثلا ډېره مشهوره شوې ده. قرآن کریم کې په دې باره کې مکمل یو سورت نازل شوی د سوره یوسف په نامه باندې. په دې باره کې ځینې مفسرینو دا واقعه راخیستې، وایي چې لیلا به کله د زلیخا به چې کله د هغه نه راووته د خپل کور نه، نو چې اسمان ته به یې وکته د هر ستوري باندې به یوسف لیکلی شوی، چې ونې ته به یې وکته په هره پاڼه به د یوسف نوم لیکلی شوی، چې هر دیوال ته به یې کته د هرې خښتې په سر به د یوسف علیه السلام نوم لیکل شوی، چې پیالې ته به یې کته په پیاله به د یوسف علیه السلام نوم کته و، چې میز ته به یې کتل، چې دې خوا به یې کتل، چې دې خوا به یې کتل، هرې خوا ته به یوسف نوم لیکل شوی. حال دا چې دا نه و، نه ستوري کې یوسف لیکل شوی، نه په پیاله لیکل شوی، نه په دیوال لیکل شوی. د دا ذهن دا فکر ټول د محبت اخیستی و
او دا ټول محبت په دې کې و. دې په خاطر چې دا موضوع لږ واضح شي مونږ د ساينس په لحاظ باندې دا مسله لږ څېړو، لږ اشاره ورته کوو. د انسان په د سر کې د کله کې مغز ده. دا مغز دوه قسمه ده، یو بیرونی برخه ده چې هغه ته خاکستري برخه وایي، کارتکس ورته ویل کیږي. د هغې نه لاندې یو بله برخه ده سپینه، چې که تاسو مغز واخلئ او دا مغز داسې په چاړه باندې پرې کوئ نو بیرونی خاکستري ایراییزه برخه د لاندې بیا سپین ده. دا سپینې برخه ته میدولا وایي. د میدولا په منځ کې یو خاص سیستم دی، لمبیک سیستم ورته ویل کیږي. په دې لمبیک سیستم کې بیا ځان ته غوټې دي. په دې غوټو کې یو غوټه د هایپوتالاموس په نام سره یادېږي. د هایپوتالاموس کې د انسان څه خاص مراکز موجود دي چې سړی تږی شي او وږه، دا د لوږې او تږې مرکز هلته دی. دا د مینې او د کرکې محبت مرکز هلته دی. تاسو به یو تجربه لرئ، چا سره چې تاسو کرکه پیدا شي هغه پیدا شي نو که د هغه نوم درته نه اخیستل کېږي بس دا زړه دې داسې یو قسم بد غوندې شي چې د سړي نوم درته واخلي، او کله هم نه غواړئ د هغه سره مخامخ شئ، او کله هم نه غواړئ د هغه سره په ډوډۍ کښېنئ، او کله نه غواړئ حتی په مسجد کې مې سړي سره مونځ کول نه غواړي دا چا سره چې کرکه پیدا شي. وجه دا ده چې په دې مغز کې چې د کرکې کوم مرکز دی دا مرکز لږ هغه شوی دی، شوی دی. خو دې سره خوا کې د کرکې د مرکز سره په خوا کې د محبت مرکز موجود دی. دا د محبت مرکز او د کرکې مرکز سره دواړه یو ځای دي. که چېرته د کرکې دا مرکز فعال شو دا د محبت مرکز د هغه لاندې راولي، د اثر لاندې راولي، نو تا به همیشه د هغې سړي سره کرکه کوي، بیا محبت نه کېږي. خو که د چا سره د محبت پیدا شو دا د کرکې مرکز بیا د لاندې راوړي. ځکه یو حدیث کې راځي رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا محبت او مینه چې کومه د انسان کڼوي او ړندوي، چې کله چا د چا سره محبت پیدا شو د هغه هیڅ قسم عیب درته نه ښکارېږي او د هغه هیڅ قسم غیبت دی اورېدل نه غواړي. چا چې څوک محبوب وي په اصطلاح سره که ساده وي چې څوک په چا باندې عاشق وي د هغه کرکه د هغه غیبت کول هغه ته کنځلې کول دا سوال نه پیدا کړي چې دا سړی تحمل کړي، ځکه هر شی ورته ښه ښکارېږي. خو چې د چا سره کرکه پیدا شي د کرکې والا بیا هغه خوبیانې چې دي او خوبیانې ټولې ته نه پټ شي. یو انسان خوبي هم لري بدي هم لري، چې د چا سره د کرکه پیدا شوه بیا به دا د محبت مرکز به بیا غیر فعال شي او د کرکې مرکز به فعال شي، نو ځکه به د هغې سره کرکې د هغه ټولې خوبیانې بیا د پردې لاندې شي. خو که د چا سره د چا مینه او محبت پیدا شو نو بیا معنا دا شوه چې کرکه لرې شوه د هغه عیبونه نه ښکارېږي. زه یو ساده مثال درو کوم د زندګۍ کې هغه ودونه او هغه نکاحګانې چې د عاشقانه روابطو په هغه کې پیدا کېږي په نتیجه کې کېږي هغه ټولې ناکامي. هغه وجه دا ده چې هلک او نجلۍ چې یو بل سره خوښوي صرف یو صفت یې د یو بل خوښ شي، هغه صفت د خوښېدو په نتیجه کې واده وکړي، خو د واده نه وروسته خو د انسان هغه عیبونه چې کوم یو دي هغه یو راښکاره کېږي، هغه چې پټ شیان دي هغه ټول رسوا شي. نو د دغه رسوایۍ په نتیجه کې بیا هغه د هلک او د نجلۍ په منځ کې یا د ښځه او د میړه په منځ کې بیا وروسته اختلافات پیدا شي چې ما خو داسې فکر کوله چې دا خو د دنیا باچا همدا دی، دا خو د ما شهزاده و د خوبونو، هغه خو نن داسې مشکلات پکې را پیدا شو او طبیعي لحاظ دا مشکلات پکې مخکې موجود و، په دې زنانه کې هم دا مشکلات موجود و، په دې نارینه کې موجود، خو چون مخکې محبت موجود و د محبت په موجودیت کې دا ټول شیان پټ و. چې کله پټ و نو معنا دا شوه چې وروسته خو بیا یو راښکاره کېږي. بالاخره هغه ودونه تاسو تجربه کوئ چې دنیا کې څومره ودونه د محبت او د عاشقانه روابطو په نتیجه کې منځته راغلي هغه ناکام دي، هغه په طلاق او په اختلاف او حتی په وهلو په ټکولو باندې انجامېږي. خو کوم یو ودونه چې ښه په ترتیب ښه په عقل او تعقل باندې منځته رسېدلي هغه دوامداره پاتې کېږي. نو د محبت اثر ګوره په دې خپله د زندګي کې هم د موږ او تاسو سره شته دی. نو ځکه د الله پاک سره محبت یو د ایمان د اجزاونه ده او موږ تاسو مخکې ویلی چې الله پاک خپل عظیم کلام کې فرمایي چې مؤمن صفت دا ده چې اشد حبا لله د الله پاک محبت په ورسره زیات دي. دویمه چې قرآن عظیم شان کې دې په باره کې د محبت په باره کې کوم آیات راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي ورته ووایه ای زما پیغمبره قل ان کنتم تحبون الله، ای زما پیغمبره دې خلکو ته ورته ووایه که تاسو غواړئ چې الله پاک سره محبت وکئ او د الله پاک سره محبت پیدا شي نو زه یو طریقه درته ښیم چې تاسو د الله پاک سره محبت پیدا شي. هغه طریقه دا ده فتبعوني، زما متابعت وکئ. رسول الله ته الله پاک څه فرمایي وایي د خلکو ته ورته ووایه که تاسو غواړئ د الله پاک سره محبت وکئ الله پاک محبوب شي د الله پاک محبت لاسته راوړئ نو د دې محبت طریقه دا ده
چې تاسو به د رسول الله سلام مطابقت کوئ، د هغه پیروي به کوئ. چې کله د رسول الله سلام پیروي وکړه یحببکم الله، نو الله پاک بس تاسو سره به دوستي وکړي. نو د الله پاک د محبت طریقه اوس موږ ته معلومه شوه. موږ او تاسو په دې مجازي محبتونو پوهیږو چې د یو چا سره محبت څنګه پیدا کیږي. که د نارینه سره محبت کول غواړي مربوجي چاپلوسي به ورته کوي، ټیک جي کوه صاحب او دلته کښېنه او زه چوچکۍ ورته سمې کوه، کله څپلۍ ورته سمې کوه، کله دا ورته وکوه. دا چاپلوسي ماپلوسي کوه نو سړی د فکر ولا چې سړی خو مې پیدا کړې راشه همدا سړی دی. نو که د الله پاک سره د محبت کول غواړئ نو بیا به د رسول الله سلام مطابقت کوئ. د رسول الله سلام مطابقت په نتیجه کې د الله پاک محبت اصلېږي. اوس د دې محبت د اصلولو لپاره الله په خپله طریقه موږ ته بیان کړه چې دغه طریقه ده چې تاسو به د رسول الله سلام مطابقت کې په لمانځه کې، په روژه کې، په زکات کې، په حج کې، په واده کې، په غم کې، په ټولو شیانو کې به هغه طریقه اختیاروئ چې کوم یو الله پاک جل جلاله هغه رسول الله سلام ته ښودلې ده. دا خو د محبت یو جز شولو. اوس راځو دې خبرې ته چې الله پاک نه امید ساتل دې ته ویل کېږي په موږ او تاسو په فقه او په عقایدو مسله کې دې ته ویل کېږي رجا. رجا دا من امید ساتل دی، الله پاک نه امید ساتل چې الله پاک ډېر مهربان ذات دی، ډېر غفور و رحیم دی. که زمانه د بشریت په تقاضا باندې کومه غلطي کېږي نو الله پاک دومره مهربانه دی چې هغه یې بخي. ځکه احادیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام ترمذي دا روایت راخستی دی، وایي ای انسانه که ته دومره ګناهونه وکړې چې دا د سمندر او د بحرونو د زګ نم زیاتي نو الله پاک به د دې نه زیاته مهرباني او رحم په تا باندې نازل کړي. بل حدیث شریف کې راځي وایي که ستا ګناهونه دومره ډېر شي، دا ټوله ځمکه ونه شي، دا ټوله کوره ونه شي، نو الله پاک به د دې نه زیات مغفرت تاسو ته وکړي. بل حدیث شریف کې راځي امام بخاري راخستی وایي که سړی په یو ورځ کې 80 ځلې ګناه وکړي، 80 ځلې ګناه، او دا د هرې ګناه نه وروسته الله پاک ته توبه وباسي او الله پاک ته رجوع وکړي چې الله زه پښیمان یم، زه خو انسان یم، کله مانه غلطي کېږي، نو الله پاک به د 80 ځلو نه زیات ته مغفرت او مهرباني وکړي. داسې ذات دی. یو مثال در کوم په سیرت کې کیدای شي دا موږ مخکې سیرت دوره کې بیان کړی. د تبوک په غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 10,000 لښکر سره د مدینې منورې نه حرکت وکړي، مخ په شام باندې یا د روم د امپراتورۍ په باندې یو ځای ته لاړل. د سحر مانځه وختو یو صحابي داسې قضای حاجت ته تیر شو، بیرون لاړو، ګوري چې د یو بوټي لاندې یو مرغۍ ځان ته ځاله جوړه کړې او په دې ځاله کې بچي کړي دي، او دا مور په دې وخت کې د بچیو مور چیرته د خوراک پسې لاړه، چینجانو منجانو پسې لاړه. دا صحابي چې کله ورسېد چې ګوري چې ځاله کې بچي پراته دي، نو خو ځوانان دي، بس هغه دستي دا بچي راواخېسته، د خپل لمن کې ځان سره راتاو کړه، دا بچي راواخېسته. په دې ذات کې د بچي د لمن کې راواخېسته، دا مور یې راورسېدله. چې کله مور راورسېد مور یې چې هغه ته وکتل خپلې ځالې ته، خپل کور ته چې بچي پکې نشته، نو هلته خو هغه لمنه کې چاچولې، لمنه کې چنګېدل، نو مور یې په ور غوټه کړې، داسې غوټه وکړه او داسې غوټه وکړه او داسې حملې په کولې نه پرېښول چې دا بچي دا سړی ځان سره ویسي. نو آخر دا سړي ورته لمن داسې خلاصه کړه، دا مور یې پکې داسې راتاو کړه. نو مور یې راتاو کړه، دا لمن یې همداسې ونیوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویوړله. نو هلته دا لمن داسې خلاص کړه چې یا رسول الله زه خو چې لاړم ما یو ډېره عجیبه واقعه ولیدله. دا بچي چې ما کله لمن کې واچول، دا مور یې په ځای د دې چې تېښته وکړي ځان خلاص کړي، داسې به په ما باندې حملې کولې، غوټې کولې، تر څو پورې چې ما په لمن کې راواخیسته. نو اله دا بچی نږدې ولیده، نو غلی شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا خوشې کړه، نو لمن یې خلاصه کړه، ایسته یې خوشې کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره ورته وکړه چې ته په دې پوه شې اوس چې دا د مور محبت د اولاد سره څومره زیات دي، دې نه ته پوه شې دې خبرې باندې چې دا تا کوم واقع بیان کړه. نو صحابي ورته وایي چې یا رسول الله زه اوس پوه شم چې دا مور د خپلو بچیانو سره څومره محبت لري. زه بیخي ناشنا غوندې ما ته ښکاره شوه چې مور خپل ځان مرګ ته ورکړي، ځان یې بندي کړي، خو بچي پرې نه خوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ وایي ګوره دا کوم محبت چې دې مور د دې خپلو بچیانو سره لرلو، د دې نه 80 چنده الله پاک د خپل بندګانو سره محبت لري، مینه لري او دومره مهربانه دی. نو تاسو به فکر وکړئ چې د خپل مور محبت د ماشومانو سره څومره دی، 80 چنده د الله پاک محبت د خپل بندګانو سره دی. دا یو واقع ده. دویم واقع امام بخاري راخسته په خپل کتاب کې صحیح البخاري کې، وایي چې یو ځل بندیان راوستلی شو، په دې بندیانو کې یو ښځه راوستلی شوه چې د هغې نه ماشوم ورک شوی و. په دې هغه کې خو ډېر بندیان وو، ډېر زیات کسان وو، 6,000 15,000 کسان وو. په دې منځ کې یو ښځې نه خپل ماشوم ورک شو. وایي چې کله ورک شو دا مور داسې لیونۍ غوندې ګرځېده، دلته منډه کوه، دلته منډه کوه، دلته منډه کوه چې ماشوم یې لټولو. وایي بالاخره په دې خلکو کې د خپل ماشوم پیدا کړي.
چې کله پیدا کړ دستي زر راونیول ماشوم یې دستي سینې ته واچولو او دومره ورته مچې کوي او ورته هغه کوي ځان پسې سولوي چې دا ماشوم پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه ورته وایي چې هلته ښځې ته ګورئ تاسو متوجه شئ دا ښځه څه کوي. نو دا ښځې به دا بار دا ماشوم مچې کولو او د سینې پسې به کلک نښلولو. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه پوښتنه وکړه چې دا تاسو نه زه یو پوښتنه کوم، دغه مور چې دا ماشوم ترې نه ورک شوی و او چې کله پیدا شو دستي سینې ته واچولو او دستي دونه محبت امینه ورته وکړه، بار یې ښکل کوي، بار یې مچې کوي، دا به د خپل ماشوم تنور ته او اور ته واچوي. صحابه ویل چې دا چیرته کېږي، هغه بیچاره پسې لیونی شوی وه او دی به یې رخلي دا به اور ته اچوي. وی همداسې خبر الله پاک دی، الله پاک باندې دا بندګان دي دغه نه هم ډېر ګران دي. دا مور باندې چې دا خپل ماشوم څومره ګران و د دې نه الله پاک باندې خپل بندګان ډېر ګران دي. نو چې خپله څوک ځان اور ته وانه چوي الله پاک کله هم څوک اور ته نه اچوي. دا ګور یو مثال دی چې موږ او تاسو ته الله پاک د مهربانۍ او د محبت په باره کې راغلی دی. بل حدیث امام بخاري راخستی دی، وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو ته ویلي چې زما مثال داسې دی لکه یو سړی په یو دشته کې او اور بل کې ځان ته، لکه یخني کې لرګي زر راټول کې اور بل کې. نو چې کله اور بل کې دا پتنګان مندنګان ملخان چې دي دا یو راځي د ځان د اور ته غورځي، ځکه هغوی په دې رڼا پسې منډې وي دا ملخان او دا پتنګان چې کوم دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کوم سړي چې اور بل کړی دی دا کوشش کوي دا پتنګان راځي، دا پتنګان کله دې خوا ګوي کله دې خوا وي چې دا اور ته ځان خطا نه کړي، او دا ملخان چې راځي نو ملخان دې خوا کوي. خو کله کوم ملخ او کوم پتنګ د انسان د لاس نه ځان لاندې د اور ته خطا کړي، نو ملامت خو خپله پتنګ دی چې ځان یې اور ته خطا کړي. نو ویلې زه د دې په خاطر راغلی یم چې تاسو د اور نه بچ کم، تاسو د اور نه وساتم، تا د دوزخ نه خلاص کم. خو کله یو سړی دومره شي چې ځان پکې ور خطا کړي. نو ځکه الله پاک جلو د انبیاء علیه السلام د امت د فقها د محدثین مفسرین د دې په خاطر را لېږلي چې د انسانان د دوزخ د اور نه بچ شي. خو کله یو سړی دومره جاهل شي دومره بدبخته شي چې هغه وایي زه دوزخ ته ځم بس خلاص، او هغه داسې کارونه کوي چې په خپله ځان دوزخ ته اچوي. یو بل حدیث شریف کې غالبا امام بخاري روایت کړی دی، ویلي چې ټول خلک به جنت ته داخل شي. څه وایي؟ ټول خلک به جنت ته داخل شي الا من ابا، هغه څوک به نه داخلېږي چې خپله انکار وکړي زه جنت ته نه ځم. نو صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیرانتیا باندې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله داسې احمق سړی به وي داسې کمعقل سړی به وي چې جنت ته به نه ځي؟ ویلې وی چې څوک زما د رسالت نه او د الله پاک د خالقیت ته او د قرآن د منلو نه انکار وکړي نو معنی همدا شو دی جنت ته نه ځي که نه. بل حدیث راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک جل جلاله داسې مثال لري لکه یو دسترخوان یې غوړولی، لوی میلمانه یو خان دی ډوډۍ کړې ده، ټول خلکو ته اعلان وکړي، په ټلویزیون کې اعلان وشو چې پلانکي سړي ډوډۍ کړې او ټول خلک دې ډوډۍ ته راشي. دا ډوډۍ به هر سړی وخوري مګر هغه سړی به یې نه خوري چې هغه نه راځي. یو سړی په بازار کې اعلان شوی دی چې پلانکي ځای کې ډوډۍ ده او ډېره ښه ډوډۍ ده او داسې ډېر ښه لوکسه ډوډۍ ښه شوې ده او هر څوک راتلی شي ډوډۍ خوړلی شي. نو یو سړی وایي چې زه نه راځم، چې نه راځي خامخا به ډوډۍ نه خوري. نو موږ او تاسو ویلې چې د ایمان په ارکانو کې د ایمان په داخل کې څه خبرې داسې دي چې هغه ډېرې ضرور دي. هغې کې موږ او تاسو ویلې چې د ایمان بالله کې یو خبره دا ده چې د خپل الله سره د خپل خالق سره موږ او تاسو مینه او محبت ساتو، او د مینه او محبت په خوا کې به د هغه نه موږ او تاسو امید ساتو. الله پاک دومره مهربانه دی چې موږ د مور او پلار نه ډېر مهربانه دی. الله پاک دومره مهربانه دی چې د انسان تصور نشي کېدی چې مور او پلار څومره محبت لري. الله پاک اویا چنده د هغې نه د انسان سره زیات محبت لري. که د انسان نه د بشري تقاضا په خاطر باندې ګناه وشي الله پاک ورته وایي فقط ما ته رجوع وکړه، ما ته توبه وباسه، زه بالکل هغه کوم. حدیث شریف کې راځي، موږ مخکې بیان کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی د ورځې 80 ځله ګناه وکړي الله پاک ته توبه وباسي نو 80 ځله ګناه به ورته معاف کړي. ګوره بل حدیث حضرت ابوبکر صدیق یو حدیث روایت کړی دی، وایي څوک چې د ګناه نه توبه وباسي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وایي څوک چې د ګناه نه توبه وباسي د هغې معنا داسې ده لکه د سره چې د سړي ګناه نه یې کړی. معنا ده چې کله انسان نه ګناه وشي دا ملایکې کرام کاتبین هغه ځان سره لیکي، خو چې کله توبه وایسته الله پاک بیرته خط پرې راکش کړي. لکه موږ او تاسو هغه پنسل پاک لرو چې یو شی ولیکو بیرته پنسل پاک پرې راکش کړو، د انسان په عملنامه کې ولیکل شو د سړي ګناه وکړه، خو د هغې نه وروسته الله پاک ته توبه وایسته، الله پاک ته رجوع وکړله، نو الله پاک بلته تخته پاک راوخل ایسته پاکي
د هغه پنسل پاک. نو معنا دا شو چې هغه چا چې د ګناه نه توبه وایسته الله پاک د ده ګناه باقاعده معافوي. د کرام کاتبین په باره کې یو خبره راځي چې یو په ښي طرف ناست یو په چپ ته. دا ښي طرف چې دی دا مشر دی، دا چپ طرف کشر دی. دا چې کله انسان ښه عمل نیک عمل وکړي هغه دستي ځان سره ولیکي، مونځ یې وکړي، خیرات یې وکړي، پلانکې وکړي. دا چپ طرف وظیفه دا ده چې کله انسان ګناه وکړي دی لیکي، خو چې کله لیکي دې سړي نه به اجازه اخلي دی بلې بنایي که نه. چې کله ګناه ترې نه وشي دا ورته وایي چې ویې لیکم یا نه مه لیکه. سهار یو سړي ګناه وکړه نو چې غرمې وخت شي دا 10 بجې شي دا ملایکه ورته وایي چې ویې لیکم صاحب، وایي چې نه. چې 12 بجې شي بیا ورته وایي صاحب ویې لیکم، وایي چې نه. چې 2-3 بجې شي بیا ورته وایي ویې لیکم، اوس داسې نه چې ناوخته شي نه مه لیکه. چې مازدیګر مانځه وخت شي او مازدیګر مانځه کې دا ملایکې واپس ځي ټولې دا راپور هلته وړي نو هغې وخت کې دا ورته وایي چې ویې لیکم یا اوس یې ولیکه. ګوره د مازدیګر تر مانځه دا بله اجازه نه ورکړي چې دا شی ولیکه، ځکه وایي کیدای شي په دې منځ کې دا سړی توبه وباسي. بیا که بل پر دا راپور هلته ورسېدو، هلته د الله پاک دربار کې شو، دې سړي توبه وایسته نو الله پاک بیا ورته مغفرت کوي، بیا هم هغه شی پرې راپاتې. نو ځکه د الله پاک مهرباني زښته ډېره زیاته ده. همیشه انسان باید الله پاک ته داسې هغه امید ولري چې که هر قسم ګناه مانه وشي چې الله پاک ته توبه وسم هغې قبلوي. او بل دا دی چې که مانه ګناه وشو او ما توبه وایسته نو دا ګناه زما پسې حسابېږي نه. الله پاک دې موږ ته دا توفیق او هغه راکړي چې موږ دا تصور په ذهن کې او په مغز کې دا پیدا کړو چې الله پاک ډېر زیات مهربانه دی، ډېر زیات غفور رحیم دی. که هر قسم ګناه وشي خو خبره دا ده چې موږ صرف الله پاک ته توبه وباسو نو کیدای شي الله پاک موږ ته مغفرت وکړي او ګناه راته معاف کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.